نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. منگا خبره د روژې متعلق شروع کړې وه، نو نن د الصوم د روژې دوه تعریفه کوو. پرون هم پکې لږ وضاحت کړی و، خو لږ وضاحت کوو چې یو الصوم فی اللغت، په لغت کې نو دا الصوم دا مصدر دی، په معنا د الامساک مطلقا سره راځي. بندول مطلقی به برابر خبره ده که دا بندول د مزل نوی او که د یو فعل نوی او که د یو حرکت نوی او که دا بندول د خبرو نوی او که د خوراک نوی او که د سکاک نوی او غیر د دینا. ابو عبیده رحمه الله وی الصوم ویلی شي کل ممسک عن الطعام او کلام او سیر فهو الصائم. هر یو بندون کې د خوراک او د خبرونه او د مزل نه بس دا صائم دی. ماده د دې به صاد و میم دی، فعل د دې صام راځي. او الصوم او الصيام په یوې معنا سره راځي چې الامساک دی، بندول. سفیان ابن عیینه رحمه الله وی الصوم هو الصبر. صوم چې دی دا صبر دی، ځکه یصبر الانسان علی طعام و شراب و نکاح. انسان صبر کوي په خوراک او څښاک او په نکاح کې د جماع نه دینه صبر کوي. به هغه د آیات لوستلی چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا الله تعالی پوره بدله ورکوي صابرینو ته او اجر دوی ته ورکوي بغیر د حساب نه، بغیر د حد او د عد نه، به حساب بدله ورکوي. ابن منظور رحمه الله وی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال اللہ تعالی چې الله فرمائی کل عمل ابن آدم له الا الصوم. وی هر یو عمل د بنده لپاره دی مگر صوم روزه چې دا وی فانه لی، دا زما لپاره ده. بنده چې کوم عملونه کوي د خپل ځان دپاره کوي، مگر روزه چې دا زما لپاره. نو وی ابو عبیده رحمه الله وی الله تعالی خاص کړی دی صوم د خپل ځان لپاره، ځکه الله تعالی دې بدله ورکوي. اگر که د ټولو اعمالو د نیکو اعمالو بدلی الله تعالی ورکوي، خدا صوم دسی یو عبادت دی، دا روژه دسی یو عبادت دی چې دا د انسان نه ظاهریږي، نه په ژبه او دارنګه نه په یو فعل باندې چې حفظه ملایکی ولیکي، بلکې دا صوم چې دی هو نیتو فی القلب، دا په زړه کې یو قصد دی، یو نیت دی، یو اراده ده او ځان بندول دي د خوراک د څښاک د جماع نه. د سحر نه نیولې تر ماښامه پورې، غروب الشمس پورې. بیا صوم شرعي معنا چې د شریعت اسلام کې دا یو عبادت دی او خاص عبادت دی چې غزان بندول دي د خوراک سکاک نه، د شرعي معنا ده. امام سرخسی رحمه الله لیکلی چې فشریعت کی عبارت عن امساک مخصوص وهو الكف عن قضاء الشهوتين، شهوة البطن و شهوة الفرج. وی دا بندول یو خاص بندول لی چې هغه پوره کول
شهوتونو یعنې د شهوتونو بندول. یو شهوت د خېټې دی، خوراک څښاک، بل شهوت د فرج دی، د یو خاص کس چې هغه به مسلمان وي، پاک به وي د حیض او د نفاس، او په خاص وخت کې چې هغه وخت طلوع الفجر شروع کیږي الى وقت غروبها، او په یو خاص صفت سره چې دې کې هغه قصد تقرب الی الله موجود دی، چې یو سړی الله ته نږدې شي. امام ابن رشد رحمه الله وی امساک عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بالنیه. نیت پکې ضرور دی، د روژې لپاره نیت چې دی دا لازمي او فرض دی. نیت پکې خاص رمضان المبارک روژې لپاره، ځکه دا روژه چې دا یو عمل دی او نیت لازم دی شرعاً لپاره د صحت د اعمالو، او نیت د روژې چې دا په اتفاق د ائمو دا لازم دی. روژه نه صحیح کیږي په غیر د نیت نه.